دی آیاتونو مبارکو د ما قبل سبق سره ربط دی طریقه باندې موجود دی چې مخکې آیات مبارکه کې رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیات الدنیا ستا سترګې د دغې سردارانو طرف ته وانوړي او د دغې غریبانانو خیال ساته چې کم صحابه غریبانان دي او تا سره ملګري دي د دوی خیال ساته نو دې آیات مبارکه کې رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ذکر کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرص دو چې ټول خلق دی ایمان راوړي نو الله ورته وایي ته حق بیانوه او څوک چې الله وغواړي هغه به ایمان راوړي او څوک چې الله ونه غواړي هغه به کفر کوي په دې ځان مه غمجنوه څه خلق به جهنم ته ځي او څه به جنت ته ځي بس دا د الله خوښه ده په دې باندې ځان غمجنوه مه وقل الحق ته وایه الحق من ربک چې حق چې دی هغه ستاسو د رب د طرف نه دی فمن شاء فلیؤمن نو څوک چې وغواړي نو ودې مني ومن شاء فلیکفر او څوک چې غواړي چې ودې نه مني د خلقو اختیار دی پرېږده څوک په ایمان راوړي او څوک په کفر کوي دا داسې یو روابط را روان دي انا اعتدنا للظالمین نارا بېشکه مونږ تیار کړی دی د ظالمانو دپاره د ګناهګارانو دپاره نارن اور بس الله به وله سزا ورکوي او ته پې ځان مه غمجنوه احاط بهم سرادقها داسې اور چې ګیر به کړي دوی لره د هغې پردې د اور هغه پردې به دوی ګیري داسې اور مې د جهنم تیار کړی دی او دوی پرېږده باکې به چې کله سړی جهنم ته لاړ شي نو د رب العالمین د طرف نه به د ترس د مادي امید ختم شي بس دنیا کې ترس کوي خو جهنم کې به بیا ترس نه کوي وَإِن يَسْتَغِيثُوا کدی فریاد وکي چرته فریاد وکي دا خلق جهنمیان نو یغاثوا بماء نو دوی ته به میلاویږي به دوی ته اوبو کالمهل په شان د زو یشفی الوجوه چې ورتی به دوی لره مخونه که فریاد وکي نو داسې اوبه به ورته میلاو شي چې مخونه به وله ورتی داسې ګرمې اوبه به چې ونیسي مخ ته دا مخ به یې پوخ شي پوخ داسې ایښېدلي اوبه به ورته میلاوي او وینې زوي به او به داسې ګرمې بئس الشراب څه ناکاره څکل دي څه ناکاره څکل دي چې الله په خپله وایي څه ناکاره څکل دا خو ډیر بد څکل دي چې الله خپله باندې وایي نو چې الله د یو شي بدي او ذم بیان کړي نو د هغې به څه حالي وساءت مرتفقه او څه ناکاره مرتفقا ارام دی څه ناکاره ارام دی دې کې د ارام سلار نشته دی نو یو طرف ته دا ظالمان جهنمیان دي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بېشکه هغه خلق چې یقین ساتي ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او کوي نیکو لره یو طرف ته دغه ظالمان او بل طرف ته مؤمنان الا انا لا نضيع الله وایي موږ نه ضایع کوو اجر من احسن عمله بدله د هغه چا چې هغه نیک عمل کړی دنیا کې نیک عمل کوئ حدیث مبارک کې راځي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نن د عمل میدان دی عمل شته او حساب نشته او داسې ورځ را روانه ده وغدا حساب ولا عمل سبا به حسابي او بیا به عمل دی الله وی وغدا سبا یعنی دا قیامت داسې نږدې دی لکه سبانۍ ورځ وغدا حساب ولا عمل سبا به حسابي او بیا به عمل نه نن د عمل میدان دی نن عمل کوا نن عمل کوا او بس جمع کوي چاته دې ښکاره نشي بس الله ته ښکاره دی نن عمل کوا وغدن حساب ولا عمل سبا به حساب ولګي د حساب میدان به لګېدلی عملونه به تلل شي او جوکل به شي او عمل به نه کېږي بیا هلته چې د دنیا کې څه کړي هغه به نو دنیا کې ځان په عمل ستړی کو
ابل عمل چې کو خالص د الله د رضا لپاره. حدیث مبارک کې راځي چې کم اوه کسان چې هغه به د الله د عرش د سوري د لاندې دی کې یو هغه کس دی چې هغه په ښي لاس صدقه ورکي، داسې صدقه ورکي چې چپ لاس ترې نه خبر نشي. دومره پټه صدقه کس خو بل څه کوي چې داسې صدقه ورکي چې چپ لاس ترې نه خبر، چې دومره پټه صدقه ورکي. نو په کومه ورځ چې سوری نه علاوه د عرش د سوري نه نو یو به پکې دغه کس. نو عمل کو او خالص د الله د رضا لپاره کو، ځکه هلته به عملونه بیا تلل شي. تلل هلته به د عمل ډیروالي ته نه کتې کېږي. اجر من احسن عملا، الله نه ضایع کوي اجر د هغه چا چې هغه کړی وي ښایسته عمل. هلته به د عمل زیاتوالي ته نه شي کتل، هلته به د عمل ښایستهوالي ته کته شي. اولئک لهم، دا کسان چې د دې دپاره جنات باغونه د عدن د اوسېدو، تجري من تحتهم الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه به ترې بهیږي. باغونه به یو د لاندې به ترې نه نهرونه بهیږي. یحلون فیها، او اغوستولی به شي دوی ته په هغې کې من اصاوره باهوګان. باهوګان دا زنانه ورته غالبا باهوګان وایي که خیال هم کړی دی مشرانو زنانو ته پته داسې د سپینو زرو کړې به وي، کړې کړې باهوګان ورته وایي. باهوګان زنانه ورته نوم وایي. دغه شان د کړې به وي، کړې خو من ذهب اب د سرو زرو خلکو به ور اچولي. نو ستا ذهن ته به سوال راځي چې نارینه به بنګړي ور اچوي، دا خو به بد نه ګڼل کېږي. نه، بعضې وخت کې داسې په علاقه کې یو څیز رواجي هلته حسن ګڼل شي، چې بلې علاقې ته ورشي نو خلک پورې خاندي، دا عیب ګڼل شي. لکه زمونږ په علاقو کې صادر په جمع کې څومره حسن ګڼل شي، دا ته بعضې علاقو ته ورشه نو خلک په د پورې خاندي. بیا دا د علاقې پورې فرقي. نو هلته د جنت ښایست چې دی ډول هغه د سړو بنګړي دي، نو هلته به بد نه ښکاري. هلته چې چا نه ور اچولي نو هغه به بد ښکاري، ځکه دا د هغه ځای ډول دی. لکه ګورئ الله دې مونږ او تاسو ټول عمرو حجونو له بوځي، چې ټول خلک سرونه کټاګان کې هلته به کې ویښتو واله بد ښکاري، او دلته چې سړی سر کټا کړي نو پټوي، او هلته چې ټول کټا کړي نو ویښتو واله پکې بد ښکاري. نو دا به د جنت ښایست چې دی هغه به د نارینه و بنګړي بنګړي، دا به هلته ښایست وي، دا به د جنت نعمت وي. نو هلته به دا ډول ګڼل شي. او ویلبسون ثیابا، او اغوستې به دوی کپړې خضرن شنې کپړې به من سندس و استبرق، نری ریخم او غټ ریخم. نو په دنیا کې ریخم چې دی هغه حرام دی، او هلته د جنت حسن دی. دلته ریخم خالص ریخم استعمالول ټیک نه دی، او د نارینه و د پاره سره زر استعمالول هم دلته ټیک نه دی. خو هلته به دا روا وي، هلته به دا روا وي. دا دلته منه دی، هلته به روا وي. لکه څنګه چې دلته اوس د نارینه د پاره بنګړي منه دي، خو په جنت کې به روا وي. متکئین فیها، تکیاګانو ته به ډډې وخلي، ډډې به یې والي، تکیاګانو ته به ناسي. فیها په دې کې علی الارائک، په تختونو باندې به ناسي او ډډې به یې وخلي، ډډې به یې وخلي. ته وایې یاره دا تخت په هوا کې څنګه ولاړي چې تختونه به یې دې پې ډډې والي؟ دا خو به داسې په هوا کې، نو په هوا کې به دا تخت ودرېږي څنګه؟ الله وایي ستا دې کې شک دی چې څنګه به ودرېږي. و الی السماء کیف رفعت، اسمان ته وګوره که نه، اسمان مې څنګه ودرولی، ستن شته، پیلر شته، بنیاد شته. نو څنګه چې اسمان داسې په هوا کې به داسې په هوا کې تختونه، پیلرې میلرې به ورته نه وي، او ستنې منې به پکې نه وي، بنیادونه به پکې نه وي، هوایي به تختونه ولاړي، تختونه تخت. او دا تکیاګانې نه، دا به داسې پړی شوي. ته وایې چې دا پړی شي نو دا به راغورځېږي نه. الله پاک قرآن کې وایي و الی الجبال کیف نصبت، دې غر ته نه ګورې، دا غر راوغورځېده، څنګه مې غرونه دنګ دنګ ودرولي، بېغمه شه داسې به درته تکیاګانو غرونه ولاړې، په هوا به تختونه او د تکیاګانو غرونه به پې ولاړې. نعم الثواب، الله وایي څه ښکلې بدله ده، څه ښکلې بدله ده. نو چې الله یو څیز ته ښکلی ووایي که نه، وایي نعم الثواب، څه ښکلې بدله ده
سخ کلی بدله ده وحسنت مرتفقه او سخ زیده د آرام سخ زیده د آرام الله دې زمونږ د ټولو نصیب کی او الله دې زمونږ د جهنم نه حفاظت نصیب کی وقل الحق وایت حق من ربک د طرف درفستانه فمن شاء پسوک چې اغواړي نو فلیؤمن ادی منی ومن شاء او سوک چې اغواړي نو فلیکفر ادی نمنی ان اعتدنا بشک مونږ تیار کړی دی للظالمین د ګناهګارو د پاره نارن اور احاط بهم چې ګیره به یې کړي دوی لره په دوی باندې سرادقها د هغې پردو و ان یستغیثوا که فریاد وکړي نو یغاثوا نو میلاویږي به ورته بماء اوبه کالمهل په شان د وینو زو یشفی الوجوه چې ورتی به مخونه بئس الشراب څه ناکاره څکل دي وساءت مرتفق او څه ناکاره آرام دی ان الذین آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه یې کړي انا بشک مونږ لا نضیع نه خرابو اجر من احسن عمله بدلت د هغه چا چې نیک کار چې کړی وي احسن عمله نیک کار اولئک دا کسان چې دي لهم جنات د دې دپاره باغونه دي عدن د اوسېدو تجري من تحتهم الانهار چې بهیږي بلاندې د هغې نه نهرونه یحلون فیها اغوستولی به شي دوی ته په دې کې من اصابره هغه باهوګان من ذهب د سرو زرو ویلبسون ثیابا اغوستولی به شي دوی ته کپړې خضرن شنې من سندس هغه نري ریخم و استبرق او د غټو ریخمونه متکئینا تکیا ته به ډډه وخلي تکیاګانو ته به ډډه وخلي فیها په دې کې علی الارائک په تختونو نعم الثواب سخ کولی بدله ده وحسنت مرتفقه او سخ آرام دی